ته پوهېږي چې عائشه رضی الله عنها مجرمه وه العیاذ بالله، او امام صادق علیه السلام باندې نه پوهېدل چې دا مجرمه وه. اوس خبره خو دلته دا ده ولی الله قاري صاحب، زه به د یو څه خبرې د ملګرو ته په کار دی ماشاءالله ټول ملایان دي او ټول پوهېږي، خو خیر موږ به هسې د تاسې مجلس کې به په دې خیر و برکت کې به ځان در سره شریک زه بیخي قاري صاحب ستاسې خبرې انشاءالله زموږ ټولو اورېدونکو لپاره رحمت سبب ګرځي، د پوهې سبب ګرځي. قاري صاحب بیخي کافي وخت لري ستاسې لپاره، ستاسې خپل لایف ته خود مختاره یاستئ. قاري صاحب ستاسې ټولې خبرې یوه هم بې ګټې نه ده، ټولې ګټورې دي. قاري صاحب په خوند او په شوق یې اورو، ټول ورونو په توجه سره کښېنئ. قاري صاحب محترم، مولوي صاحب محترم خبرې واورئ، استفاده ورنه وکړئ. دا یو عظیم شخصیت ده. اوس موږ او تاسې مخامخ ناسته، الله سبحانه وتعالی د قرآن کریم ډېر فهم، د قرآن کریم علم ورکړی، د صحابو رښتینی بچی ده، صحابو رښتینی مدافع او د هغوی په وړاندې سپر ده. الحمدلله ټولې خبرې ښه په شوق اورئ، څه زده کوئ. د دې ځای نه چې ځئ لایف ته ګنګه سرونه مه کښېنئ، ښه خلاصو غوږونو باندې کښېنئ چې زده کوئ. الله دې توفیق تاسو ټولو ته درکړي. قاري صاحب محترم مهرباني. مننه ابوالله قاري صاحب، الله مو دې دومره کسان جوړ کړي چې د تاسې په ګمان کې یو، الله مو دې همداسې جوړ کړي. د عائشې رضی الله عنها په اړه باندې د موږ ډېر مسلمانان او د دوی ډېر عوام د موږ ډېر مسلمانان خبر نه دي، بل د موږ ډېر مسلمانان په دې اړه ځان نه خبروي، او بلکې د دوی عام هغه شی چې هغوی یقینا له اهل بیتو سره مینه لري خو په غلطه لارې روان کړي دي، په غلط طرف یې روان کړي دي. تاسې ګورئ د عائشې رضی الله عنها لمسی راځي، دا د دوی د پنځم امام ښځه ده، د امام باقر علیه السلام. تاسې وګورئ د دوی له د خپلو عامو مسلمانانو له د عامو شیونو یې دومره دا دین پټ کړی ده. د عائشې رضی الله عنها د ابوبکر رضی الله عنه لمسی، دا د دوی د پنځم امام بیبي ده چې امام باقر علیه السلام ورته وایي. امام باقر علیه السلام په خپله لور باندې چې یوه لور یې درلودله، په هغې باندې نوم عائشه ایښی و. الله اکبر. امام موسی الکاظم چې د دوی په امامانو کې یو امام ده، د دې یوه لور وه او په دې لور باندې نوم عائشه ایښي وه. الله اکبر. زه دې ته حیران پاته یم، له دوی نه چې پوښتنه وکړې چې عائشه رضی الله عنها څوک ده، وایي مجرمه ده. آیا د یوې مجرمې په اړه باندې العیاذ بالله الله قرآن کې وایي وازواجه امهاتهم؟ دا څنګه د قرآن منل دي؟ دا څنګه دعوه کول دي چې زه قرآن منم؟ په قرآن کې رب العالمین وایي چې د رسول الله بیبیانې دا د ټولو مؤمنانو میندې دي. له هر شی نه چې پوښتنه وکړې چې ته مؤمن یې، دی درته وایي هو، چې بیا پوښتنه ترېنه وکړي چې عائشه رضی الله عنها د مور ده، وایي نه. اوس الله وایي چې عائشه رضی الله عنها خو د مؤمنانو مور ده، نو چې څوک یې مور نه بولي هغه څوک ده؟ هغه تاسو پوهېږئ چې په سر کې کاف ده، بیا پسې الف ده، بیا پسې فا ده، بیا پسې را ده. په دې خو بیا پوهېږئ انشاءالله. بالکل واضحه خبره ده. زه به دا نوم نه اخلم چې د تاسو لایف خراب کړي. دویم پې پوهېږي. اوس مسأله دلته ده کنه. اوس الله وایي النبي اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امهاتهم. الله جل وعلا وایي چې د ما د پیغمبر بیبیانې دا د مؤمنانو میندې دي. شاید تاسې ووایئ چې دا عایشه رضی الله عنها د مور ده، وایي نه. نو په خپل ځان شاهدي وایي چې زه مؤمن نه یم، په خپل ځان شاهدي وایي چې زه مؤمن نه یم. ښه چې اوس د وجې پوښتنه ترېنه وکړې چې په کومه وجه باندې ته د مور په سترګه ورته نه ګورې. هغه وجه دا ده چې وایي عائشې رضی الله عنها له علي رضی الله عنه سره جنګ کړی ده په جنګ جمل کې. د ما له د هر هغه نه چې مې پوښتنه کړې ده قاري صاحب د زړه سره،
لدی هر آغا د دوی اخوان نه مې پوښتنه کړې ده چې عایشې رضی الله عنها جنګ کړی ده له علي رضی الله عنه سره، وایي هو. مال چیرې کړی ده نه ده ورته معلوم. اوس ګوریا دا بعضې نقطې دي چې د بعضې مسلمانانو توجه ورته راسي. اوس د جنګ جمل چې سوی ده، موږ یو جنګ جمل پیژنو په تاریخ د اسلام کې، حالانکه دا یو جنگ جمل نه ده سوی، بلکې دوه جنگ جمل سوي دي. یو ته جنگ جمل صغرا وایي، بل ته جنگ جمل کبرا وایي، او دا دواړه په کوفه کې سوي دي. دا دواړه چیرته سوي دي؟ دا دواړه په بصره کې سوي دي، په بخښنې سره په بصره کې سوي دي. اوس علي رضی الله عنه په مکة المکرمه مدینة المنوره کې ده، او عائشه رضی الله عنها، طلحه رضی الله عنه، زبیر رضوان الله علیهم اجمعین دا په مکه کې دي. له مکې نه تر مدینة المنورې پورې 450 کیلومتره لاره ده، کم و زیات. او بصرې ته له دې نه دوچنده لاره ده. عراق نه کاري صاحب؟ او عراق ده کار. اوس تاسې وګورئ، عائشه رضی الله عنها، طلحه او زبیر که چیرې دښمني له علي رضی الله عنه سره وای، اول به بیعت ورسره نه کول، ځکه طلحه او زبیر رضوان الله علیهم اجمعین له علي رضی الله عنه سره بیعت کړی ده. اوس که چیرې دوی د علي رضی الله عنه مقابله کولی، خو په مدینة المنوره باندې به حمله کړې وه چې د علي رضی الله عنه سره لښکر هم نه و په مدینه کې. علي رضی الله عنه چې کله خلیفه د مسلمانانو سول، امیر المؤمنین سول، په مدینة المنوره کې خوارج ول. هغه خوارج یې پسې واخیستل، د عبدالله ابن سبا یهودي ډله وه، هغه په مدینه کې پاته سوه. لیکن که چیرې عبدالله زبیر رضی الله عنه، طلحه او عائشه غوښتلی چې د علي رضی الله عنه باندې حمله وکړي، ولې دا نږدې او ډایرکټ په مدینة المنوره باندې حمله نه کوله چې په وس کې مو قدرت هم درلودل. لیکن دوی ځي بصرې ته ځي، بصرې ته چې لاړل، علي رضی الله عنه په مدینة المنوره کې ده. دوی اوس په دې سبب نه دي خبره، او په دې سبب ځان نه خبره چې آیا عائشه رضی الله عنها یقینا د علي رضی الله عنه د مقابلې دپاره راوتلې ده، او که دروغ و دوکه ورکوي دې خلقو ته. عائشه رضی الله عنها خو د طلحه رضی الله عنه، د زبیر رضوان الله علیهم اجمعین په هغه لښکر کې وه چې دا بصرې ته راغلل. په بصره کې د مسلمانانو د لښکر اډه وه، څه شی و؟ لویه اډه یې وه، پوځ د مسلمانانو د اسلام پکې پروت ول. کله چې ورې راغلل، په دې نیت باندې راغلل ځکه ټولو صحابه له علي رضی الله عنه نه غوښتنه وکړه چې یا امیر المؤمنین د عثمان ابن